السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به روزه به روانه. ډیرو ملګرو راته یو ویډیو راسنټ لاره ډیره زړه ویډیو ده. نو زه به وایم چې 2 کاله مخکې 3 کاله وړاندې ویډیوز ده. زما به د سیټ چې دا کوم چې دغه دا کم کسانو چې لګېدلي د یو دا مشر سره چې کوم حرکت کړی دی په زور د موټرسایکل ته خېجو هغه د غزارلو کوشش پې کوله. موټرسایکل په یو ټیر کو بیا به ته دا بابا غزار کو بابا یو مشر وغیرہ. نو دا ویډیو ډیره زیاته زړه ده. دا خبر بل اول خط په چې دغه ملګری کمنټس نه کوي چې یاره دا ویډیو خو زړه ده. دا ته مونږ لاول په سر کې و چې ویډیو زړه ده. نو ډیرو ملګرو راولېږل چې یاره د دې کسانو په پته ولګي. نو د دې کسانو خو الریډي داسې پته نه لګي چې یاره دا به څوک یا د کوم ځای وي. بهرحال کېدای شي د دوی پته لګېدلې هم وي. نو هغه ملګرو ته خو یو زموږ دا خواست دی چې یاره داسې قسمه ویډیو چې دی دا فیسبوک له یا وغیره چې کوم داسې د انټرنیټ څه دغې دا دی له مه ورکوئ. ځکه زړه ویډیو یو ځل اکثر دا ویډیو وایرل شي وچلېږي. نو دوباره یو کس بیا راته ځکه بیا ډېر ملګري د خپل پیجونو نه دا شیر کړي. ما ته تقریبا زه ووایم چې یاره تقریبا چې 18 کسانو دا رسنټ له ما چې شمار وکړو 18 کسانو په وټساپ راولېږله په میسنجر په سره چې یاره په دې باندې یو څو خبرې وکړو چې د کسانو پته ولګي. نو د کسانو پته به ضرور لګي خامخا کېدای شي د دوی پته لګېدلي وي. بله دغه کسانو چې کوم دي دا ډېر بې غیرته ډېر نه سړي دي چې یاره ته د یو مشر سره داسې حرکت کوې. نو مونږ تاسو که سوچ وکړو یاره دا دې ته ویلی شي هغه دا چې خلک وایي اخره زمانه ده. بلکل دا هغه زمانه ده چې یاره د کشر نه به د مشر تمیز ورک شي او د مشر به د کشر سره داسې لګیا وي چې لکه دوی بلکل په همزولتیا کړي. نو یو خو د دې مشر هم غلطي ده چې یاره ته ښه پوهېږې چې ما دوباره بیا غزاري. نو بیا ورسره هم ښه په زور زبردستي ورسره هغه دومره نه کوي. خو په یو ځای کې ورسره اکثر زور زبردستي مو کوي. دا بابا چې دی زما خیال دی د بدن نه هم کمزوری دی مشر چې کوم دی. او په دغه کې دوباره باندې وروخېږي یاره په دغه موټرسایکل کې او دا د بدتمیزه بچي چې کوم دي دا د نه سړي چې کوم دي. یو ملګری اکثر داسې وایي چې یاره د دوی دا د نه سړي بچي دي. نو د دوی پلار چې دی به ډېر ښه سړی زه وایم دا چې د چا نه پیدا دی هغه به ډېر ښه سړی ځکه خو دا خدای داسې کوم اصل پیدا کړلی دا نه سړي دي. دا کوم چې لګیا دي د مشر سره چې کوم دا حرکت کوي دا نه سړي دي ځکه چې دوی له دا سوچ سمجھ نشي چې یاره دا خو زموږ مشر دی. بله دا چې کېدای شي د ده سزا مات شي د ده سزا خوږ شي. نو دوی صرف د خپل مذاق وړولو دپاره چې یاره لږ وخاندو. بس موټرسایکل په یو ټیر شو ورګه چې بس لږ وخاندو یاره خونې وکړو. لکه مطلب دا دی چې وخاندو لږ د دغې خپلې لږې خندا دپاره د دوی نه د مشر کشر تمیز چې دی دا ورک شوی دی. نو په دغې خپلو همزولو کې چې د دوی یو ملګری کېنولی او هغې ته غزار کړی دی نو دا د دوی دپاره بیا ښه خبره وه. نو دا دوی ډېر غلط کار کړی دی ډېر بد کار یې کړی دی. او د یو مشر سره هم داسې نه وي پکار ځکه هر کشر ته پکار دی چې یاره د ځان نه چې لږ مشر دي د هغه قدر کوي عزت کوي. ځکه که چې دا ډېر مشر دی خو دا د دوی د پلار په ځای دی. نو چې ستا نه د خپل مشر قدر عزت دا نه هیر شو نو داسې وګڼه چې یاره ته د خپل پلار قدر عزت هم نشي کولی چې یو سړی د خپل مشر عزت کوي. نه دی ډېرو ملګرو دغه ویډیو را سینډ کړې ده بار بار. خو هغه ملګرو ته زموږ دا خواست ده چې یاره یو خو داسې قسمه ویډیو چې دی دا مشر کو همت دا چاته لېږئ. نو ډېرو ملګرو پکې دا مو وایي چې یاره ته په هر قسم په ډمو په دغې باندې ویډیوز کوې نو په دې باندې مو نو دا د هغه ویډیو خو دې کسانو باندې لعنت ووایي. او که چېرته دا نیوی شوي نو د خپل یو شیر دپاره مطلب دا دی چې دا ویډیو سره لږه شیر کړي کېدای شي د دې کسانو پته ولګي. خو دا ماته پنجاب خواوشا داسې به ښکاري ځکه چې په دغه علاقه ده دغه پټي مټي چې کوم دی راته داسې ښکاري راته ښکاري پنجاب. نو پته لګي نه چې کنفرم ځای پته نه لګي چې کوم ځای دی. خو دا ډېر بدتمیزه دي ډېر نه سړي دي دا لعنتیان دي. او انشاءالله په رارانو وخت کې چې د دوی کله اولاد راشي انشاءالله د دوی سره به داسې کوي یا د دغې کلي محلې چې کوم خلک ویني انشاءالله د دوی سره به د دې بابا په دې عمر کې زه وایم چې یاره الله تعالی به د ښه او دغه عمل به ورسره کوي. که په هره طریقه یوازې نه چې خامخا دې ورسره په دې موټرسایکل دغه طریقه وشي په څه نه څه صورتحال کې به د دوی نه دا خندا چې ده الله تعالی وباسي. خو الله تعالی تاسو ته پته دی صبر ورکوونکی بادشاه دی او صبر کوي. نو په دوی باندې لعنت ووایي او د خپل مشر کشر چې دی د دوی خیال ساتئ د کشر خیال ساتئ د مشر عزت کوئ قدر کوئ. نو چې تا کله د خپل مشر قدر وکړو د خپل عزت دې وکړو د خپل پلار د خپل مشر نو په راروان وخت کې چې ستا کوم کشر کول را روان وي ستا اولاد وغیره چې څه وي بس ستا قدر کوي ستا عزت به کوي. او که چې د مشر بې عزتي دې بله مذاق دې وړه کړو نو په راروان وخت کې به بیا هغې ته صبر کوې او دا به ستا نه خامخا وځي.